شافينا بوتنا كوريج شافينا بوتنا كوريج د پښتونخوا ملي عامه ګوند مشر محمود خان اچکزي په اعلان سره نن په بلوچستان کې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. په دغه احتجاجي مظاهرو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم برخه اخیستې وه. په چمن کې هم د پښتونخوا ملي عامه ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا یوه لویه احتجاجي مظاهره ترسره شول. دغه مظاهره د تاج روډ څخه شروع شوه او د ښار په بیلابیلو سړکانو راوګرځېدل. په روانه مظاهره کې مظاهرچیانو د خپل مطالباتو په حق کې سختي نارې وکړې. په همدې مهال د پښتونخوا ملي عامه ګوند ضلعي صدر حاجي جمال اچکزي وشال نیوز ته وویل: الرحمن الرحیم، ستاسو ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د تحریک تاپو جاین سربراہ محترم مشر محمود خان اچکزي نن په ټول ملک کې پاکستان کې په کونه کونه کې احتجاجي مظاهرې اعلان کړي دي. عمران خان او ورسره تمام سیاسي قیدیان دا دې علاقه اوسي. بلې خوا ته موږ احتجاجي مظاهرې مقصد دا دی چې موږ په ملک کې قانون غواړو، د پارلمنټ بالادستي غواړو، چې نوري قوتونه هغو واکیتوب غواړي، یعنې د خپلواکي غواړو چې جمهوري قوتونه دي په دغه باندې. نن دا وخت تاسو وینئ په پاکستان کې مکمله مارشالله ده. سیاسي قیدیان په جیلو نهاکه په جیل کې ناست دي. عمران خان نن په ورځ 3 کاله پراته نو د دا په هکله نن په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې دي، احتجاجي جلوسونه دي. موږ سیاسي خلک یو، موږ پر امن خلک یو. ځینې نکات چې زموږ د ضلعې سره داسې تړلي دي، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده دا وخت په چمن کې مکمل غیر لوډ شیډینګ دی. وابډا کوم خپل ناروا عمل روان کړی دي. بلې خوا ته نادراج کوم حالات دي. دا وخت 95,000 شناخت کارډونه ټول هغه پاکستانیان د پاکستان د مخې دلته وجود درلودي، د هغوی نن شناخت کارډونه بلاک کړي. د هر څه مکمل دستاویزاتو باوجود بله خبره په چمن ښار کې تاسو وینئ امن و امان. هر ورځ 10 موټرسایکله 15 موټرسایکله غلا کېږي چې کوم وخت لیویز په پلوس کې زم سوي دي. په دلته په دې وطن کې خاص کر په پښتون بیلټ کې بدامني زیاته سوې ده. موږ د سرکار څخه دا مطالبه دي چې زموږ قبایلي فورس لیویز دی ژر تر ژره فعال شي او زموږ وطن ته موږ امن ته ضرورت دی. کاروبار نشته، دروازه بنده ده. تاسو وینئ د څو کالو څخه نن دروازه پر موږ بنده کړې ده. بیا د هغه باوجود پاسپورت لاګو کړي. د پاسپورت د بندولو څه اوس 10 میاشتې وشوې. خلک د ډېرې بدحالۍ سره مخامخ دي او په ډېرې نفس‌تنګۍ سره مخامخ دي. زموږ حکمرانان په دې کې سوچ لا نه وي چې خدا مکې دغه زموږ ځوانان د غیر ملکي جنسیانو په لاس ورغلل. دا د دې کنټرولول به بیا د دې په وس کې نه راځي. وجه به یې څه د بېروزګارۍ د وجې څخه به دا خلک دې ته په لاس ورکول کېږي. د سرکار دا ذمهواري ده، د حکومت د وخت دا ذمهواري ده چې خلکو ته به روزګار ورکړي. بل لوري ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ضلعي صدر داد محمد اچکزي وشال نیوز ته وویل: د غم ورځ د یونیسیا ورته ویل کېږي چې نن 5 اګست ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې په 5 اګست باندې د دې ظالم حکومت د طرفه عمران خان څخه هغه اغوا کوله شو. نو نن د 3 کاله پرسو بیا د دې سره ورسره تقریبا 9 میاشتې پرس وي چې نه د دو سره ملاقات کړی وي، نه د پاکستان یو ذمهواره کس د سره ملاقات کړی وي. نو څه کوم احتجاجونه دي د چمن څخه نیولې بیا د مرکز پورې دا ټول د تحریک تاپو جاین پاکستان له اړخه د ټول مشترکه پارټیانو له اړخه د غم د ورځې چې د خان صاحب د راوتلو پای کې او چې کوم جبرانه ظلم په 5 اګست کې کړی دي د هغه په اړه کې دغه احتجاج مظاهره چې ده نن ورځ دی. مظاهرچیانو وویل چې 15 اګست ورځ د عمران خان په جیل کې 3 کاله پوره شولو. دوی غوښتنه وکړل چې د عمران خان په شمول دې ټوله سیاسي قیدیان راخوشي کړل سي او په ملک کې جمهوري نظام فعال کړل سي او په ښارونو کې د امن و امان راوستل سي او د بجلی غیر اعلانه لوډ شیډینګ ختم کړل سي. نعیم اچکزي، شال نیوز، چمن.